آیا پستن یعنی انجکشن لګولو سره روژه ماتیږي که نه؟ په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم کې پر هر هغه شی باندې روژه ماتیږي چې په مستقیم ډول سره دماغ او یا هم ګیټ ته داخل سي. که په غیر مستقیم ډول سره یو شی داخل سي په هغه سره روژه نه ماتیږي، لکه غسل کول. په لمبېدلو سره هم هغه اوبه چې د پوستکي د کوچنیو مساماتو څخه بدن ته داخلیږي او انسان خون کیږي او تنده یې پرې ماتیږي، په دې ډول سره روژه نه ماتیږي. دا ځکه چې دا په غیر مستقیم ډول د اوبو داخلېدل دي بدن ته. په دې باندې د عالم اسلام ټول علماء کرام په یو خوله سره دي چې پستن سره روژه نه ماتیږي. دا ځکه چې که په رګ کې ولګول شي او یا هم په غوښه کې، نو دارو درمل رګونو ته ځي او په غیر مستقیم ډول سره دماغ او ګیډ ته ځي. په دې هکله تر ټولو زیاته څېړنه مفتي اعظم مفتي محمد شفیع رحمت الله علیه کړې ده د اسلام او نوي ساینسي څېړنو په رڼا کې. له سره د هندوستان، الازهر شریف، سعودي عربستان او د نړۍ ټول علماء کرام په یو خوله دي. علماء کرام د ستنې لګول په دې باندې قیاس کړی ده، لکه په شریعت کې چې یو څوک لړم وچیچي روژه پرې نه ماتیږي. په همدې ترتیب سره په ستنې لګولو باندې که هغه د غوښې وي او یا هم د رګ وي، په دې ټولو باندې روژه نه ماتیږي. که د سترګو دوا حس په خوله کې وسي نو روژه څنګه ده؟ ځواب: که په سترګو کې دوا واچول شي او خوند یې په خوله کې حس شي، روژه پرې نه ماتیږي.